سلام د ملګرو، هیله امید ده چې راته روغ او جوړ به یاستئ. ملګرو راځو په نننۍ ویډیو کې موږ په یوه بله موضوع باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره وینډوز موبیلیټي سنټر دی. دلته راځم کنټرول پینل اوپن کوم. دلته موږ سره ملګرو ښکاري وینډوز موبیلیټي سنټر. دې کې ملګرو موږ سره لومړی چې دا موږ سره هغه ډسپلی برایټنس دی. ګورئ ملګرو دې ځای څخه موږ د خپل کمپیوټر کومه ډسپلی برایټنس چې دی دا موږ زیاتولی او کمولی شو. تاسو چې هر څومره خوښ وي تاسو دې ځای کولی شئ. تاسو سره فول سایز چې دی تاسو سره 100% راځي. همداسې تاسو چې څومره کموئ زیاتوئ تاسو دې ځای څخه د خپل کمپیوټر برایټنس زیاتولی او کمولی شئ. بل ملګرو موږ سره د کمپیوټر والیم دی. تاسو سره دلته هم ښکاري. تاسو کولی شئ دلته د کمپیوټر والیم هم زیات او کم کړئ. نو دلته تاسو سره هم په وینډوز موبیلیټي سنټر کې هم راځي. بل ملګرو موږ کولی شو د دې ځای څخه والیم هم زیات او کم کړو وینډوز موبیلیټي سنټر له لارې. موږ سره دلته د میوټ اپشن دی. که چېرته موږ دې ته چک مارک ولګوو ملګرو موږ سره به د کمپیوټر ټول والیم موږ سره به سایلنټ شي، چپ به شي. موږ ته به کوم نوټیفیکیشن چې موږ ته راځي د هغې اواز به موږ ته هم نه راځي، هغه اواز به موږ هم نه اورو. موږ سره به ټول کمپیوټر چپ شي. تاسو که دې ځای څخه د میوټ ته چک مارک ولګوئ. بل ملګرو موږ سره دلته د بیټري اړوند اپشن دی. موږ سره ملګرو چې اوس 10 منټ دقیقې موږ کمپیوټر چلولی شو. ریمینینګ ټایم موږ ته ښایي 15% زموږ په کمپیوټر کې اوس فی الحال چارج موجود دی. بل ملګرو که چېرته په دې باندې کلیک وکړم کمبو باکس کې موږ ته 3 اپشنه ښکاري. یو ملګرو موږ سره بالانسډ دی، بل موږ سره پاور سیور دی، های پرفارمنس دی موږ سره. که څه هم دا موږ په پاور اپشن کې تشریح کړي هم دي. بالانس دې ته وایي چې موږ کمپیوټر ته به په خپله چې موږ کمپیوټر څومره چارج ته ضرورت لري په هماغه اندازه به موږ کمپیوټر چارج استعمالوي. بل ملګرو که چېرته تاسو سره په کمپیوټر کې بیخي چارج کم وي تاسو سره په کمپیوټر کې تاسو کولی شئ چې په هغه وخت کې پاور سیور اپشن څخه کار واخلئ. تاسو په کمپیوټر به په هغه تاسو که چېرته دغه پاور سیور اپشن فعال کړی وي تاسو کمپیوټر به ډېر کم اندازه سره تاسو چارج به استعمالوي. بل ملګرو موږ سره های پرفارمنس دی. که چېرته موږ دا ورته انتخاب کړو زموږ کمپیوټر به په زیاته کچه چارج استعمالوي. پاور سیور په هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې فعالي کړئ. تاسو سره چې په کمپیوټر کې چارج بیخي کم وي او تاسو چارج ته هم رسوسای نه لرئ تاسو کولی شئ چې پاور سیور څخه په هغه وخت کې کار واخلئ. خو ملګرو ښه خبره موږ سره همدغه ده چې زموږ کمپیوټر په بالانسډ حالت کې وي. موږ سره به کمپیوټر په عادي حالت کې وي. څومره چې کمپیوټر چارج ته ضرورت لري په هماغه اندازه به کمپیوټر چارج استعمالوي. بل ملګرو موږ سره کنیکټ ډسپلی ده. موږ سره کنیکټ ډسپلی څه کار کوي؟ که چېرته ملګرو موږ کمپیوټر سره یو بل سکرین یا پروجیکټر لګېدلی وي نو تاسو کولی شئ چې د دې له لارې هغه سیټینګ وکړئ. تاسو سره دلته څو اپشنه تاسو سره راځي. یو ملګرو موږ سره که چېرته موږ کمپیوټر سره یو بل سکرین وصل یا موږ کمپیوټر سره یو پروجیکټر وصل وي نو دلته د اپشن څخه هم ښکاري د ایکن څخه موږ ته به که چېرته موږ دغه ورته انتخاب کړی موږ ته به په کمپیوټر کې هر څه شو کېږي خو موږ ته به په دوهم سکرین باندې څه نه شو کېږي. بل ملګرو موږ سره ډوپلیکیټ دی. موږ ته به هر څه دلته په کمپیوټر باندې هم شو کېږي. موږ ته به په سکرین یا پروجیکټر یا په بل سکرین باندې موږ ته هم شو کېږي. بل ملګرو موږ ته ایکسټینډ دی. دا هم د دې په شان کار کوي. موږ ته به په کمپیوټر کې هر څه شو کېږي خو موږ سره په دویم سکرین کې موږ سره د کمپیوټر چې موږ سره راخلاص دی یوازې به هغه زموږ ډیسکټاپ سکرین باندې ښکاري او نور څه موږ چې په کمپیوټر کار کوو موږ سره به په سکرین باندې نه ښکاري. بل ملګرو موږ سره سیکنډ سکرین آن دی. موږ کمپیوټر به ډسپلی به ټرن اف وي. موږ کمپیوټر کې به هېڅ نه ښکاري. سکرین به یې توره شپه وي غوندې وي. ټول سکرین به تور ښکاري خو په دوهم سکرین کې به موږ ته هر څه ښکاري. هغه که پروجیکټر وي که دوهم سکرین وي نو موږ ته به همداسې ښکاري. دا ملګرو موږ سره د ډسپلی اړوند موضوع وه. تاسو کولی شئ چې دغه کنیکټ ډسپلی تاسو د اف ان بټن په کمپیوټر کې ونیسئ. تاسو F3 پریس کړئ تاسو سره به بیرته دا اپشن بیا هم راځي. نو دا ملګرو موږ سره وینډوز موبیلیټي سنټر و. په دې هیله او امید چې تاسو یو څه زده کړي.